अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې قسمه طریقه در زده کوم چې څرنګه موږ د خپلو پکچرونه یو ښایسته شانتي ویډیو جوړه کړو. دوستانو ډېر مزیدار او خوندور ایپ دی. تاسو تر هغه وخته پورې موږ سره اوسئ چې تر څو تاسو ته ما ټوله طریقه نه وي در زده کړې. دوستانو که تاسو تر اوسه پورې زموږ په چینل باندې نوی نو د ټیکنو پښتو چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم ووهئ چې دغه ښایسته ښایسته خوندورو ویډیوګانو معلومات تاسو ته د ټولو نه اول در ورسي. دوستانو زه د ایپ په خوا دا ایپ په تاسو ته د دې ایپ لینک په تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم میلاو شي او دا به تاسو د پلی سټور نه هم په اسانتیا سره ډاونلوډ کوی شئ. دوستانو دلته تاسو ته ښکاري دا ویډیو ایپ دی د ویډیو په نامه باندې موږ سره ایپ دی دا باندې ما څرنګه کلیک وکړو دوستانو تاسو ته به ښکاري دلته کې به ډېر شان افیکټ راشي چې څرنګه افیکټ کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ په خپلو تصویرانو. دوستانو زه دې کې یو سلیکټ کول غواړم ما دې کې یو سلیکټ وکړم څرنګه چې ما سلیکټ وکړو دوستانو دغسې افیکټ ما سره راغه چې څرنګه افیکټ کې زه ویډیو جوړول غواړم. دوستانو تاسو ته به ښکاري دې نه پس تاسو بیک هم تللی شئ نور افیکټ هم کتی شئ. دوستانو دغه نور افیکټ دی دغسې دوستانو هر رنګه افیکټ پکې موجود دي. تاسو په یو پکچر هم جوړوی شئ دوهم جوړوی شئ دریم جوړوی هلته آپشن درکړي چې څومره پکچر تاسو سلیکټ کوئ. زه دې کې یو ویډیو جوړوم تاسو ته دوستانو ما په دې څرنګه کلیک وکړو دلته کې تاسو ته ښکاري دوستانو زه دې کې یو سلیکټ کول غواړم که هر یو افیکټ زما خوښ و څرنګه افیکټ وي. دوستانو ما څرنګه په دې باندې کلیک وکړو دوستانو ما په دې باندې کلیک وکړو تاسو ته ښکاري دې کې تاسو خپل پکچر چې کله ور اچول غواړئ نو او ویډیو جوړول غواړئ نو دلته دا کریټ اپشن به تاسو ته ښکاري په دې به څرنګه چې تاسو کلیک وکئ ستاسو ګیلرۍ ته به ډایرکټ دا راشي. دوستانو ګیلرۍ نه پس تاسو خپل پکچر سلیکټ کړئ چې کوم پکچر سلیکټ کول غواړئ یو پکچر د دې لپاره سلیکټ کړي ما یو پکچر سلیکټ کړ دوستانو دې نه پس به دلته کې تاسو ته ښکاري په دې ټیک اپشن باندې به کلیک وکړئ. دوستانو څرنګه چې په دې کلیک وکړئ دا به تاسو سره کریټ شي. دوستانو دې کې تاسو بیا د دې میوزیک هم چینج کولی شئ که تاسو سره مخکې نه خپل میوزیک موجود وي هله نو داسې قسمه ما سره میوزیک نشته چې په دې ور چینج کړم خو بیا هم تاسو ته زه طریقه در ښایم دلته به چینج میوزیک وګورئ دلته چې کوم یو پې تاسو اپلای کوی شئ هغه سلیکټ کړئ داسې سلیکټ په ووهئ دوستانو سلیکټ په ووهئ دی نه پس په سلیکټ دلته به پې دا راشي. دوستانو بیا دا تاسو وایي چې موږ خپلې ګیلرۍ ته څرنګه کاپي کړو نو دلته به تاسو ته ښکاري چې څرنګه یې ډاونلوډ کړو دلته به تاسو ته ایکسپلور ښکاري. دوستانو په دې به کلیک وکړئ څرنګه هم په دې کلیک وکړو که نارمل کوالټۍ کې ډاونلوډ کول غواړئ نو نارمل باندې کلیک وکړئ که نه نو ایچ ډي کوالټۍ کې پرېږدئ ستاسو خپله مرضي. دوستانو دې نه پس په بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ څرنګه په اوکې کلیک وکړو انسټالیشن به شروع شي داسې 2-3 سیکنډ کې دا انسټال کیږي. دوستانو د انسټال کېدو نه پس تاسو د خپل ګیلرۍ کې وګورئ په اسانتیا سره به دا ډېره زر او ډېره فاسټ په انسټال شوي وي. دوستانو د ویډیو انسټال کېدو نه پس زه خپلې ګیلرۍ ته تاسو ته هغه ویډیو در ښایم چې څنګه ما ایکسپلور کو څرنګه ما جوړه کړه. دوستانو دلته کې تاسو ته ښکاري بالکل په اول باندې پرته ده. دوستانو دا تاسو ته ښکاري دوستانو امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او د ویډیو لایک هم کوئ سبسکرایب هم کوئ او نورو ملګرو سره یې شیر هم کوئ. تر بلې ویډیو الله په امان.